د ګلوبل سمود فلوټیلا تمامي سورلۍ دا وخت چرته دي، اسرائیل د هغو سره څه کوي، کله پرېښودل کیږي او د هغو معلومات ځان سره ولې ساتل غواړي. دا ټول معلومات کره تصدیق شوي معلومات چې ما پخپله په اسرائیلو کې د خبریالانو سره خبرې وکړې او دغه خبرې هم درته ښیم، تاسو ته نن درکوم په دې پروګرام کې. د پښتونخوا سېنیټر پخوانی سېنیټر مشتاق احمد خان صاحب په ساحل کې دی او د هغه په باره کې څه معلومات دي دا هم درکومه. خو دې نه مخکې زه پخپله په دغه سیمه کې تر 22 ورځو پورې پاتې شوی وم. د غزې تړانګ باندې چې کله بمباري کېده دغه ځای دا نقشه ماته معلومه ده. ستاسو لپاره د دې نقشې په مدد سره چې هلته زه موجود وم، ما دا منظره تیاره کړه چې دا په کوم ځای کې ونیول شو. اشدود پورټ کوم ځای دی، اشکلان پورټ ته ولې نشو دا بوتل کېدی، یا د غزې تړانګ کې چې کوم پورټ ته هلته ولې نه بوتلل، او دې ځای کې چې زه څنګه غزې ته ننوتم دا منظر. نو لومبې دا ویډیو لږه مختصر ویډیو زه درته ښیم چې ما ستاسو لپاره په ځانګړې توګه تیاره کړه، خصوصي ځانګړې توګه باندې چې تاسو دا ټول معلومات، دا نقشه، دا منظره په دې باندې اول ځان پوه کړو. نو بیا درته وایم چې څومره سورلۍ دي، څه ورسره کېږي او د هغو د راخلاصېدو امکانات څه دي او نن ولې راخلاص نه شو. نن په اسرائیلو کې دراصل د هغوی یو مذهبي روژه وه، د دې مذهبي روژې د لاسه نن کارونه چې دي په ټپه ولاړو. خو لومبې دا ویډیو ګورو. اوس دې نقشه کې زه تاسو ته ښیم چې زه پخپله هلته څنګه ورسېدم، کوم ځای ته ورسېدم، او دا وخت د ګلوبل سمود فلوټیلا کومې سورلۍ چې وې یا فعالان چې وو هغه په اشداد کې ساتل شوي دي. نو لومړي ویډیو کې به وګورو چې زه پخپله دغه ځای ته څنګه ورسېدم. मैं रहमान बुनेरी हूँ और इस वक्त शमाली गज़ा के सरहद से बिल्कुल 1 या 2 किलोमीटर के फासले पर हूँ और मेरे पस मंज़र में बहुत दूर 1 किलोमीटर के फासले पर एक पुख्ता सड़क है जहाँ से मैंने कच्चे रास्ते का इंतखाब किया और अंदर आने की कोशिश की और मेरी कोशिश ये थी कि मैं किसी तरह भी करीब पहुँच सकूँ. اوس زه د نقشې په مدد تاسو ته ښیم خپل لوکیشن کوم ځای چې زه ولاړ یم، تاسو په دې نقشه کې ګورئ. بیا زما د ودرېدو د ځای نه شاته د غزې تړانګه ده، دا هغه لوکیشن د کوم ځای ته چې زه رسېدلی یم. اوس د ګلوبل سمود فلوټیلا سورلۍ د میډیټرینین سمندر نه نیول شوي دي او بیا غزې تړانګې سره خواته اشکلان پورټ دی، دې ته نه دي بوتلل شوي، کوم چې ډېر بیخي نږدې جوخت دی، او بیا ورسره خواته جوخت لږه فاصله کې 5 یا 6 کیلومتره فاصله کې اشداد پورټ دی، کوم چې نسبتا د اشکلان پر نسبتا زیات د غزې نه لرې دی، دا هلته بوتلل شوي دي. ورکوټه غوندې سرحد دی، د تل ابیب نه ونیسه تر خان یونسه پورې ډېر غټ نه دی. او په دې کې زه تیر ځل چې کله لاړم نو په دې کې یو ورکوټه غوندې بیچ دی، زکیم هغه آزاد و، هلته م رسېدلی وم. نو ما غوښتل چې د دې نقشې په مدد سره تاسو ته وښیم چې زه پخپله زما کوشش څنګه و، هلته څنګه لاړم او دغه رنګه دا د ګلوبل سمود فلوټیلا مشتاق احمد خان صاحب او نور سورلۍ چې پکې کومې دي هغه په کوم ځای کې ساتل شوي دي. اوس تر ټولو د مخه په اسرائیلو کې د خبریالانو سره چې ما رابطه کوله، نن خو ټول اوس خبرې نه کېدې ځکه چوټي وه، خو یو خبریال چې اوس ورسره زما رابطه وشو هغه ماته وویل چې هلته څه روان دي. دا یشایا دی، اسرائیلي خبریال دی او زما د رابطې وروسته یې ماته وویل چې د دې سورلو سره څه کېږي. The activists will be deported in the coming days. They are being their names and information are being processed now, and they will be returned to their places of origin in the coming days. دی وایي چې نن هلته رخصت و او د دې رخصت د لاسه څه نه کېدل، خو اسرائیلي نیوي دا ټول کسان نیولي دي، د انټروګیشن کېږي، معلومات ترې اخیستل کېږي او دی به ډېر ژر پرېښودل شي. د اشداد په پورټ کې دا ساتل شوي دي او دی ته ونیول شو ځکه چې نورو هیوادونو اسرائیل پخپله ویلي چې دا امدادونه دی رسولی شي، دی نه منل او د اسرائیلو د حدودو د جګړې ځای ته ننوتل، ځکه دی ونیول شو. دا د اسرائیلو د حکومت چې کوم بیان دی د هغې په بنیاد باندې یشایا ماته دا وویل. زما سره چې کوم معلومات دي کره او تصدیق شوي پای کې هغه دا دي چې نږدې 2,500 نه زیات فعالان نیول شوي دي او پولیسو ته سپارل شوي دي. د ګلوبل سمود
فلوټیلا د تنظیم کوونکو په وینا شاوخوا 1500 فعالان په هغو کشتیو کې سپاره وو چې د اسرائیل سمندري ځواکونو لخوا ودرول شو. پولیس نږدې 600 په ځای کړی شوي وو. په دې کې د بندونو چارواکي وو، په دې کې د کډوالۍ چارواکي دي، په دې کې د اشدود بندر ته چې د واستول شو هلته دا تسلیم کړی شو پولیسو ته، او اوس د دې پروسس روان دی. او څنګه چې دا پروسس یعنی د عمل مکمل شي په ممکنه توګه سبا ته د ټول خوشي کړی شي. زما ځانګړي توګه د هغلی محترم اشفاق احمد خان سے پاک له معلومات وکړل، خو د ځانګړي معلومات دا ماته رانه کړل او نه دوی ماته وویل چې هغه په حال کې دی، خو د ټولو سورلو سره په ممکنه توګه یو شان سلوک کیږي. یعنی دا ټول معلومات اخیستل، د هغو نومونه لیکل، د هغو خپل هیوادونو ته بیا په مختلف بورډز کې د ریپورټ کول چې دا د عمل په ډېر زر شروع شي.